په همدې اړه جوړو شویو مراسمو کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وویل د تیرو 20 کالونو برحق جهاد پر مهال د هیواد ټول متدین ولس له موږ سره مل او همکار وو. نوموړي دغه راز د اسلامي نظام څخه کلکه دفاع پر ټولو لازمه وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې هیڅ چاته به د نظام خلاف د تحرکاتو او ناوړه دسیسو اجازه ورنه کړي. د په خبره مخکې روان یو لا تقویه کیږو او د دښمن هره دسیسه په نطفه کې خنثی کیږي. له هغه وخت نه چې د اسلام مقدس دین دلته رسېدلی تر ننه پورې دلته مختلفو طاغوتي قوتونو په افغانستان باندې یرغلونه کړي. کله انګریزان راغلي، کله اتحاد جماهیر شوروي راغلی، کله ناټو امریکا راغلي. خو د افغانستان غیرتي مسلمان ولس، د افغانستان ټولو متدینو قومونو، د علماو په قیادت کې، د طلباو د حافظانو په قیادت کې، د علم په برکت سره د هر وخت طاغوتي قوت، د هر وخت اسلام دشمنه قوت ته غاښ ماتونکي جوابونه ورکړي دي. ورپسې یو شمېر نورو وینوالو هم په خپلو خبرو کې سپارښتنه وکړه چې فاضلان دې په خپلو قومونو کې د ټولنې د اصلاح هڅه وکړي. دوی فارغینو ته په خطاب کې وویل په اوسنیو زده کړو بسنه ونه کړئ بلکې دا دروند مسؤلیت په سمه توګه اجرا کړئ. وروسته ټولو فارغینو ته د دستار فضیلت پګړۍ ورپسر او په غاړو کې عاملونه واچول شول.